چې دا کیسه یو اندېښنه ده. دا کیسه یو اندېښنه ده. دا کیسه د بېلتانه ده. زه وړوکی وم یارانو چې په ښو او بدو پوه شوم، بس چې لږ غوندې رالوی شوم د کلي ایسته ورک شوم ایسته ورک شوم په ښار کې. د دې ښار په ښکلاګانو، د دې ښار په رڼاګانو زړه مې بیلو، ځان مې بیلو د دې ښار په خنداګانو. زه په دې جهان کې نه وم چېرته وم بل جهان کې، داسې ورک وم په ځان کې لکه وم په اسمان کې. څه مې خپل عمل ښه نه و او څه لږې شان پیسې وي، څه مې خپل زړه کې مستي وه، څه وړې وړې نشې وي، وایي څه ژرنده وه خراب، څه دانې ورته لمدې وي، څه مې خپل نصیب خراب و، څه د وخت دا تجربې وي، څه یادونه د سپوږمۍ و، څه مې نورې مسلې وي، څه یادونه د سپوږمۍ و، څه مې نورې مسلې وي. ژوند که ښه او که وران و، خو بس وخت او روانو. لیونتوب په مخه راغلی، زلمیتوب په مخه راغلی، نو سپوږمۍ شوه را په یاده، لیونۍ شوه را په یاده. نادان صاحب نو لیونۍ شوه را په یاده، نو سپوږمۍ شوه را په یاده، لیونۍ شوه را په یاده. د خپل کلي په لور لاړم، د خپل سلي په لور لاړم، چې مې کلي ته ورپام شو، تمامي عقل مې هام شو. نه ګودر و نه چینار و، نه ښکلا و نه سینګار و، هم حجرې وې شاړې پاړې، نه رباب و نه ستار و، نه په بیره کې زانګو و، نه په بیره کې چغار و، نه په کلي کې سپوږمۍ و، نه په کلي کې ریبار و. پټ په زړه کې مې له ځانه لیونۍ پوښتنه وکړه، ما په کلي کې له چا نه له سپوږمۍ پوښتنه وکړه. ویو بله ورخه تېرې ما بس پوښتنه وکړه، وایي څه کمه کلي لیواله تا یې اوس پوښتنه وکړه. وایي داسې مه وایه چې کله و، داسې مه وایه چې ولې خو مودې کېږي لیواله چې سپوږمۍ تندر نیولې. دغه تندر له اسمانه راګزار شو ناګهانه، په دې ګس طرف مې دړ شي چې را یاد مې شي جانانه، چې را یاد مې شي جانانه.